السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند یاستئ. په دې ویډیو کې موږ د ټویاس لب انفورسمنت زده کړو. د ټویاس لب په سختمندۍ باندې به انشاءالله په مکمله توګه پوه شو. ټویاس لب هغه سلب دی چې په څلورو طرفونو باندې تکیه ولري، خو د دې علاوه باید دا شرط هم پکې صدق وکړي چې د اوږدې او لنډې زرو نسبت یې باید له دوو څخه کوچنی شي. یعنې که چېرته یو سلب په څلورو طرفونو باندې تکیه ولري او په هغې کې د اوږدې او لنډې زرو نسبت د دوو څخه کوچنی شو، نو ټویاس لب بلل کېږي. دغه یو سلب دی په څلورو طرفونو باندې تکیه لري، په دې کې د اوږدې او لنډو زرو نسبت د دوو څخه کوچنی دی، نو ټویاس لب بلل کېږي. 20 ملي متره کلیر کور ورته انتخاب شوی. نمبر لس سیخ په 1.5 ملي متر فاصله کې سنټر ټو سنټر اچول کېږي. په شارټ ډایرکشن باندې اساسي سیخان دي. یوه خبره باید یاد کړو چې په ټویاس لب کې په شارټ ډایرکشن او په لانګ ډایرکشن په دواړو طرفونو چې کوم سیخان اچول کېږي دواړه اساسي سیخان دي، ځکه چې په ټویاس لب کې بینډینګ مومنټ په دواړو طرفونو باندې رامنځته کېږي. نو په دې خاطر په ټویاس لب کې چې کوم سیخان په شارټ ډایرکشن او کوم سیخان چې په لانګ ډایرکشن باندې استعمالیږي دواړه اساسي یا ماین بارس دي. د بینټاپ څخه پکې استفاده شوې ده. نمبر لس سیخ دی په 1.5 ملي متر فاصله کې سنټر ټو سنټر اچول کېږي. په شارټ ډایرکشن باندې اساسي سیخان واچول شو، اوس به په لانګ ډایرکشن باندې اساسي سیخان اچول کېږي. دغه سپین چې کوم بلاک تاسو ته ښکاري دا سپیاسر دی، په دې خاطر واټل شوی دی چې کور ایجاد شي. د کور په خاطر باندې لاندنی سپیاسر ورټل شوی دی، د باټم کور په خاطر باندې. په اوږد لوري باندې اساسي سیخان اچول کېږي. دا هم نمبر لس څخه دی، 1.5 ملي متر فاصله کې سنټر ټو سنټر اچول کېږي. یو خبره باید بیا هم یاد کړو چې سیخ او فاصله دواړه د ډیزاین څخه په لاس راځي. ټاپ ډسټریبیوشن بارس استعمالیږي. نمبر لس سیخ دی په 1.5 ملي متر فاصله کې دا هم اچول کېږي سنټر ټو سنټر. اوس
ټاپ ایکسټرا بارس استعمالیږي. نمبر 10 صخرې دا په 300 ملي متره فاصلې کې اچول کیږي. اتکاو سره غارو ته اضافي سیخان استعمال شو، دا ځکه چې اتکاو سره یا پایو سره مومنت اعظمي وي، نو په دې خاطر اضافه سیخان ورته استعمالیږي تر څو د مومنت مخنیوی وشي. په ټویا سلب کې منیمم تکنس د ریزیډنشل بلډینګ لپاره 4 انچ او یا هم 100 ملي متره دی، او یا 6 انچه 1.5 ملي متره دواړه استعمالیږي. د دې نه باید تکنس په ریزیډنشل بلډینګ کې د ټویا سلب لپاره کم نشي. اوس د سلاب سایډز فارم ورک ترسره کیږي او د دې وروسته به کانکریټ ریزي ترسره کیږي.